ای مسلمان وروره، غریب ته خیرات ورکړه خو عکسونه یې مه اخله. خیرات دې اخلم خو یو سوال کوم بې وسه یمه. خیرات دې اخلم خو یو سوال کوم بې وسه یمه. تصویر مې مه اخله بچو ته مې پیغور جوړیږي. ګرانو مسلمانانو ورونو، دا چې نن کورونا ویروس یوه نړیواله وبا ګرځېدلې او هر خوا یې سخت منفي اثرات اچولي دي. نن یې وینو چې په ښارونو کې خلک ټول کرنتین دي. د لاکډاون له کبله څوک د باندې نشي وتلی، کاروبارونه بند دي او خلک د اقتصادي ستونزو سره مخ دي. غریب کاره خلک پر کورونو ناست دي، څه کار و روزګار نشته. او دغسې هغه تورسري چې نن د تنګدستي او لوږې سره لاس و ګریوان دي. او په خاصه توګه مو په خپلوانو کې چې غریب او کمزوري خلک شته، نن مو ډېر ښه موقع ده. دا بیچاره خلک له یاده مه باسئ، د خیر و صدقې وخت مو همدغه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مسکین ته خیرات او صدقه ورکول یو خیرات او صدقه ده، او خپلوان ته خیرات ورکول دوه د ثواب کارونه دي. یو خیرات او بل خپلوي پالنه. الله پاک جل جلاله به دوه اجره درکړي. رواه الترمذي. او دغسې په یو بل حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي صدقه کوونکي ته به د عرش تر سایې لاندې ځای ورکول کیږي. متفق علیه. او دغسې په یو بل حدیث شریف کې راځي صدقه کوونکي ته ملایکې دعاوې کوي. رواه البخاري. او دغسې په یو بل حدیث شریف کې راځي صدقه بد مرګ دفع کوي. رواه الترمذي. ګرانو مسلمانانو ورونو، خیرات ورکول داسې عبادت دی چې په پټه او ښکاره په دواړو حالاتو کې غوره دی. خو اجر او غوروالی په هغه وخت کې زیات وي چې په پټه ورکړل شي، ان تر دې چې چپ لاس په دې پوه نشي چې ښی لاس په خیرات کې څه ورکړل. او بل دا چې باید په ښه عاجزۍ سره ورکړل شي، لکه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې فرمایي فقیر ته په عاجزۍ سره صدقه ورکول د قبلېدو نښه ده. مګر دا چې په ښکاره ورکولو کې کوم شرعي مصلحت وي چې نور خلک تشویق کړي بیا پروا نه لري. خو یوه ډېر د افسوس خبره ده، هغه مسلمانان ورونه چې خیرات ورکوي او خوار و غریب یا مسلمانه خور د کیمرې مخ ته دروي او د نمایش لپاره عکسونه ورڅخه اخلي، هغو ته وایم ای ورونو، تاسې ولې د چا ابرو اخلئ؟ داسې مه کوئ. داسې نه چې په زړه کې مو ریا پیدا نشي او دا خیر مو د نامه یا د نمایش لپاره نشي او دا صدقه مو باطله نشي. تاسې خبر اوسئ چې دوه قسمه صدقې د خدای جل جلاله نه خوښیږي. لومړی چې صدقه د ریا لپاره وي. مثال لکه دا نن چې بعضې مسلمانان ورونه موږ پر فیسبوک وینو، یو کیلو د خوراک شی به کوم مسکین ته ورکوي، یا به یوې غریبې مور ته یو زرګون ورکوي، او یا به کومې تورسري ته خیرات ورکوي، خو د کیمرې مخې ته یې خامخا دروي، انځورونه یې اخلي. دا خلک هغه بېوسه مجبوره غریبان یو ځل حتما رسوا کوي او بیا یو څه ورکوي. دوهم چې یو چا ته صدقه ورکړل شي او وروسته ورته یاده کړل شي چې ته خو هغه څوک یې چې ما تا ته خیرات درکړی و، چې دا بیخي اجر و ثواب له منځه وړي. ای ورونو، خواست درته کوم خدای جل جلاله دې تاسې ته ستاسې خیراتونه او صدقې قبول کړي. آمین یا رب العالمین. خو مؤمنان خصوصا پښتانه ډېر د حیا عزت خلک دي. د مجبورۍ سخت او بد وختونه پر هر چا راځي. د انځور اخیستل پرېږدئ، د خیر څخه پیغور مه جوړوئ.